د نن ورځې تر ټولو ډیر لنډ او مهم خبرونو سرټکی د پښتو ټاپ ټي وي یوټیوب چینل ګرانو لیدونکو مینوالو سلامونه په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ. د نن ورځې لنډ مهم خبرونه. حامد کرزی پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي د امریکا د ولسمشر له لوري د ملکي افغانانو د قاتلانو بخل دا ثابتوي چې د امریکا حکومت هیڅ راز انساني ارزښتونو ته درناوی نه لري. ولسمشر غني د ننګرهار والي ویان عطا الله خوګیاڼی وایي ولسمشر محمد اشرف غني سبا سه شنبه ننګرهار ته راځي چې د راتګ موخه یې د دې ولایت کې په دې وروستیو څو اونیو کې د داعش جنګیالیو تسلیمیدل دي. عطا محمد نور وایي عبدالله د خپل شخصي ګټو لپاره هیواد له کړکېچ سره مخ کوي. د کابل پولیس وایي په دې ښار کې د موټرو د غلا په تور د غلو یوه 12 کسیزه ډله نیولې ده. د اوبو او انرژۍ وزارت په 15 ولایتونو کې به د اوبو د 58 بندونو د جوړولو چارې پیل شي. د ولسمشرۍ کاندیدانو اجرایه رئیس عبدالله او د ملي امنیت مخکنی مشر رحمت الله نبیل د ټاکنو په تړاو د وروستیو راپورته شویو لانجو په اړه بحث او خبرې کړي دي. ملګري ملتونه له پاکستانه 40 لکه افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي. حامد کرزی په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ د مشر په ګډون د 4 هیوادونو برېټانیا، جاپان، سویډن او فنلنډ له سفیرانو سره پر افغان صلح خبرې کړي دي. رحمت الله نبیل وایي ټاکنو کمیسیون باید د هغو 130,000 جعلي رایو په اړه وضاحت ورکړي چې سیستم ته یې پر داخلولو ټینګار کیږي. هغه زیاته کړه له امنیتي ځواکونو نه باید سیاسي استفاده وشي. د امریکا سفیر په کابل کې د امریکا سفیر وایي افغان ځواکونو انتخاباتو بهیر کې مداخله نه ده کړې. جان بس وایي داسې شواهد نشته چې افغان ځواکونو د ټاکنو پر ورځ یا وروسته کوم اړخ نیولی وي. جان بس له ټولو افغانانو غوښتنه کړې چې آرام اوسئ او د اټکلونو پر ځای په حقایقو متکي څرګندونې خپرې کړئ. د تازه خبرونو لپاره در سره زموږ د یوټیوب چینل پښتو ټاپ ټي وي همدا اوس سبسکرایب ورسره د ګونګړي نشان ووهئ. خپل نظرونه مو راته د ویډیو لاندې کمنټ کې حتما ولیکئ. ویډیو در سره حتما لایک او له نورو دوستانو سره مو هم شیر کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارم.